زما نوی غزل دی که نه سواتي صاحب ارشاد چې څه غریبۍ او څه جانان وخوړو او کنه څه غریبۍ او څه جانان وخوړو څه موږ په خپله دې خپل ځان وخوړو او موږ د بل ګریوان ته ګوته نیسو موږ غمونو د جهان وخوړو او لکه یعقوب در پسې مړ نه شومه نور خو د غم هر یو توپان وخوړو او نادانه دومره زر د هیر کړمه زو نادانه دومره زر د هیر کړمه زو موږ خو تر اوسه لا خفګان وخوړو ډېر ښه نادان صاحب دغه ستا په فرمایش باندې دغه غزل دی چې ورځ کې یو ځل نیم ځان ته یاد هغه کنده ساته ورځ کې یو ځل نیم ځان ته یاد هغه کنده ساته ژوند ازاد نه دی زندګي ګورې پابنده ساته او هر وخت د سپو په شانتي مغه په نادان سړیه په بعضې محفلونو کې خوله بنده ساته هر وخت د سپو په شانتي مغه په نادان سړیه په بعضې محفلونو کې خوله بنده ساته ای د نن وخته مسلمان به درته څه وایمه مس خپله ټول کې بل ته وایي خالي جرنده ساته او چې په محشر کې شرمنده ولاړ د رب مخ کې دنیا کې ځان داسې خواهش د داسې خونده ساته او انوره حق بیانوه خیرې په زړه مه پرېږده غیرتي خلکو ته د زړه دشته څرګنده ساته